د اسلامي امارت چارواکي ته د جنرال مبین خطرناک پیغور وایي که پخوانی زده کړیز سیستم فاحش و نو ستا خویندې خو هم پکې ګډې وې. دا جنجال ولې او څنګه جوړ شو؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د شهاب لیوال په نوم د اسلامي امارت یو ملاتړي او رسنیز فعال په یو ټلویزیوني بحث کې تور پورې کړ چې پخوانی زده کړیز سیستم ښوونکي بد اخلاقه وو، اسلامي روزنه یې نه لرله او د نجونو زده کړې د دین د امر خلاف وي، نو ځکه ملاحبت الله بندي کړي دي او هیڅ څوک نوموړي ته د ښځو د زده کړو رواوالی نشي ثابتولی. د لیوال دغو څرګندونو ته د اسلامي امارت یو بل ملاتړي مبین خان ډیر سخت ځواب ویلی دی. ښاغلي مبین چې خپل پوسټ لږ وروسته بیرته لرې کړ او موږ یې دلته کره سکرین شاټ تاسو ته وړاندې کوو. لیوال ته په جواب کې لیکلي دي د یو چا خور چې د ملي امنیت کارمنه وه، خپله یې هم پوهنتون ویلی وي، خویندې یې هم ټول له 12مه فارغې وي، 1 کال 2 کاله یې پوهنتون هم ویلی وي، پلار یې په ولسواکۍ کې جنرال او د اشرف غني د مشاور الکوزي کمپاینر او چمچه وي، په کلي کې هم تاریخ د یو فاسق او جاسوس وي. بس راشي وایي د نجونو ښوونځي ځکه باندې چې دوی په حشا خپروله. مبین ډیره کړې ای د خانه خراب زویا مه کوه، د دغه ولس پاک لمنو ته خوله مه اچوه، له ځانه د سړي زوی جوړ کړه، مردار خوره د رسنیو والا دې هم کور خراب شي چې هر زاولن راولي بس په ټلویزیون کې ورته مایک په یخن کې چوخ کړي چې اوس باز کړه مرداري. ارماني اشنا ورته لیکلي دي دا بیچارهګی ډیر وخت کیږي چې بېدندې پاتې دی. د اسلامي امارت واکمني خو هسې هم د ملګرتیا واکمني ده. ګیره اوږده کړه، 15 میټره لونګۍ پر سر کړه او چاپلوسۍ ته کش ورکړه، بله ورځ دې د ملا نظام احمد ندیم کاکو پر ځای ټاکي. د اسلامي امارت یو شمیر نورو ملاتړو هم ورته ویلي چې پر افغان خویندو دې الزامونه نه لګوي ځکه دا نه اسلامیت دی او نه هم افغانیت. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.